ستا به ستړی به شي. ګل احمد یې؟ هو ګل احمد یم. جوړ یې په خیر یې؟ جوړ صحت ښه دی؟ په خیر. چېرته روان یې؟ خیر خو دی؟ بس روان وو په خپلو چرتونو غمونو کې ډوب وو. ما له بر کلي ته ولاړ شم لمونځ به م وکړم. هلته مې یو دوست دی د هغې پوښتنه به م وکړم. ته چېرته روان یې؟ والله استاد غوښتل مې چې د ماشومان ښوونځي ته بوځم. وایم آفرین دی ستا په شان پوپلرونه شي بېشکه والا. زموږ خوږ پیغمبر څخه ویل دی علم وکړه که په چین کې هم وي. علم هنر او ښځه فرض ده. آفرین. بې علمه خلک تل په تپه تیاره کې اوسي او د علم خاوندان په رڼا کې اوسي. څوک چې علم لري هغه بنا دي او څوک چې علم نه لري هغه په دواړو سترګو ړانده ښکاري. ورځئ لاړ شئ خو مخه مو رڼا. بابا ما قلم نشته. دی درته اخلم. هر توره اسکر دی هر لیکه لښکر دی. هر توره اسکر دی هر لیکه لښکر دی. قلم اوس په نړۍ کې له هر پوځ نه زورور دی. فقط وړوکی ښکاري ستر کمال لري په زړه کې. هم توره ده هم ډال دی هم کمین دی هم سنګر دی. وړوکي نری نوکی په توپ او ټانګ بریږي. ویشتل کوي ځوانانو هم راکټ دی هم سټینګر دی. نن هغه څوک اتل دی چې قلم یې سم خوځېږي. قلم چې د چا خوار دی هغه خوار دی در په در دی. اوس ټول له ټوپک تیر شئ خپل قلم واخلئ ځوانانو. اوس ټول له ټوپک تیر شئ خپل قلم واخلئ ځوانانو. قلم کارول زده کړئ چې هم توره هم هنر دی. قلم کارول زده کړئ چې هم توره هم هنر دی.